درانه کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو قربا اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا ولسمشر جو بایدن وروستۍ پریکړې چې د سپټمبر میاشتې تر 11 نیټې په خپل ټول سرتیر له افغانستان څخه وباسي په کانګرس کې یې د جمهوري غوښتونکو تند غبرګونونه راپارولي دي. په سنا کې د لږکیو مشر میک مکانل وایي چې د بایدن دا پریکړه به ناورین ته لاره هواره کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازوري نامه ویلي چې د روان 2021 کال په لومړیو دریو میاشتو کې 573 ملکي وګړي وژل شوي او تر 1200 ډیر نور ټپیان شوي دي. د یادې ادارې له لوري په خپاره شوي راپور کې راغلي چې د سږ کال د تیر کال د همدې مودې په پرتله د مرګ ژوبلې کچه 90 سلنه ډیروالی شي. د امریکا د سنا دفاعي کمیسیون غړي لینسي ګراهام د افغانستان د ټولو سرتیرو د ایستلو پریکړه احمقانه بولي. نوموړي له افغانستان د سرتیرو ایستلو په اړه د سپینې ماڼۍ د بیان له څرګندونو څخه 2 ساعته وروسته ویلي چې دا پریکړه حیرانونکې ده او د امریکا لپاره به خطرناکې پایلې ولري. او د ننګرهار قومي مشرانو د حکومت غوښتي چې تورخم له لارې یوازې په تذکرو د تګ راتګ زمینه ورته برابره شي.